السلام علیکم ګران دوستانو، الله دې وکړي چې روغ جوړ او خوشحاله یاست. ګران دوستانو، زه محمد الله همدرد او تاسو ګورئ زما د یوټیوب چینل ټیکنالوژي زده کړه. دوستانو، نننۍ ویډیو مې دې باره کې ده چې تاسو ته ما د فیسبوک ايډي دپاره دوه ډېر په زړه پورې نومان وړي ملګرو سټايلش نومان دي چې ستاسو به ډېر خوښ شي ملګرو. دغه نومان تاسو ته زه ښیم، تاسو به په تمنل باندې هم لیدلی وي. نو دغه نومان دي ملګرو، تاسو څنګه کولی شئ دغه نومان خپل فیسبوک اکاونټ ته ولګوئ ملګرو. نو ملګرو ویډیو شروع کوو، راځئ چې شروع کړو. تر ویډیو د شروع کېدو دمخه مو ملګرو چې زمونږ چینل نه سبسکرایب کړی، نو چې دا اوس تاسو کومه ویډیو ګورئ د دې ویډیو لاندې د سبسکرایب بټن در سره کلیک کړئ ملګرو، او تاسو ته بیا په خوا کې د بیل آیکن راځي، د ګنګړي باندې کلیک وکړئ او بیا پاس په آل باندې کلیک در سره وکړئ چې زمونږ هر نوې اپډیټ ویډیو تر تاسو پورې زر ورسیږي، او ویډیو هم ضرور لایک کړئ دوستانو. راځئ لومړی دوستانو تاسو ته دلته یو وی پی این دی چې دغه وی پی این تاسو باید ضرور له پلی سټور څخه راکښته کړئ. د دې نوم دی ټچ وی پی این. نو راباسئ دلته تاسو خپل د پلی سټور ته چې کله تاسو راغلی، نو تاسو ته به لاندې په ډسکرپشن کې هم لینک درکړم، تاسو له هغه ځای څخه ډېر په اسانۍ سره ډاونلوډ کړئ. دلته څه ورته ولیکئ subscribe to my channel and also press this bell icon. ټچ ملګرو وی پی این به ورته ولیکئ، وی پی این دا چې کله ولیکو نو تاسو ته پاس لومړی ښکاري دغه وی پی این دی، دا به تاسو ملګرو را ډاونلوډ کړئ. چونکې ما را ډاونلوډ کړی دی دمخه، نو ملګرو تاسو لومړی راشئ دغه وی پی این به تاسو اوپن کړئ. دغه ما چې کله اوپن کړو دوستانو دغه به تاسو کنیکټ کړئ، دغه تاسو ته ملګرو ښکاري، نو تاسو ته به دغه یو اپشن ښکاري، په دې به تاسو کلیک وکړئ. لومړی به دلته هیواد ورته انتخاب کړئ، لکه تاسو ته چې اوس درښیم زما نیټ لږ څه کمزوری دی. دلته ملګرو تاسو به لاندې راشئ او دلته تاسو ته ښکاري په دې کې سپین، په دې سپین به تاسو کلیک وکړئ، دا به تاسو دوستانو ورته انتخاب کړئ، بیا په کنیکټ باندې به تاسو کلیک وکړئ. لکه دوستانو لږ څه وخت ټایم در رانیسي که نه، یو 5-6 منټه، نو کنیکټ کېږي موبایل کې لږ وخت نیسي، او ستاسو کوم موبایل وي ستاسو موبایل کې داسې زر کنیکټ شي. نو دا هم چې کله کنیکټ کړل ملګرو، نو راځو خپل د فیسبوک اکاونټ ته. نو تاسو ته ملګرو دلته زه ښیم، دلته به تاسو راسئ، په درې لیکو به کلیک وکړئ، لاندې فیسبوک ته راشئ، سیټینګ اینډ پرایویسي په دې به تاسو کلیک وکړئ، بیا به راسئ سیټینګز ته چې کله تاسو راغلی دلته پرسنل انفارمیشن په دې به تاسو کلیک وکړئ دوستانو. تاسو ته لومړی سر کې ښکاري نیم، په دې به کلیک وکړئ دوستانو. کله چې تاسو وی پی این ملګرو کنیکټ کړئ، نو ستاسو بیا نوم بدلولی شئ. نو دوستانو تاسو به راشئ لومړی هغه نیم چې تاسو غواړئ پکې ورته ثبت کړئ، هغه نیم تاسو سټايلش نیم ورته ایډ کړئ دوستانو. نو تاسو به لومړی دغه نیم تاسو ته زه ښیم چې دغه تاسو را کاپي کړئ، لکه تاسو ته چې اوس ښیم په دې ویډیو کې دوستانو. تاسو به لومړی دغه کاپي کړئ، دا هم چې کله کاپي کړم ملګرو، نو را به شئ په دې لومړی سر خانه کې به ورته ملګرو پیسټ کړئ. دا ملګرو څنګه پیسټ کېږي کنه داسې نه پیسټ کېږي، تاسو به دلته یو ټکی حرف ولیکئ او بیا به ګوته ټینګه په ونیسئ ملګرو. نو دوستانو تاسو ته ښکاري تاسو به پیسټ کړئ، دا مې چې کله پیسټ کړل ملګرو، دا تاسو بېرته راسئ، دغه حرف به بېرته ورڅخه ړنګ کړئ. دغه ملګرو چې کله حروف ورڅخه ړنګ کړ، نو تاسو به بیا راسئ په ورستۍ خانه کې به هم دغه نیم ورته پیسټ کړئ دوستانو. نو تاسو بیا پیسټ کړئ دا بیا ملګرو تاسو بیا ډیلیټ کړئ. نو ملګرو د منځ خانه پاتې شوه، په دې کې به تاسو ته دلته ښکاري یو دانه بله هغه دی ملګرو، تاسو ته ښکاري دغه ملګرو تاسو را کاپي کړئ. د کوم چې کله کاپي کړ، نو دغه نومان به ملګرو تاسو ته به لاندې په ډسکرپشن کې یا هم په ټليګرام کې درکړي نومان ملګرو، یا به
نو دوستانو تاسو زما په ټليګرام چینل کې دغه لاندې ټليګرام چینل لینک به ما تاسو لاندې ډسکرپشن کې درکړی زما ټليګرام چینل ته راسئ او هغه ته تاسو دا له هغه څخه ډاونلوډ کړئ ځکه که تاسو د ډسکرپشن څخه لیکل نشئ کاپي کولی نو زما ټليګرام چینل ته راسئ دوستانو نو بیا به راسئ د منځ خانه باندې به دغه پیسټ کړئ دوستانو دغه ملګرو چې کله د منځ خانه کې ورته پیسټ کړ نو بیا به تاسو ته ملګرو ښکاري ریویو چینج دې به تاسو ملګرو کلیک وکړئ نو ملګرو ما دلته نیم نه وی پی این نه دی کنیکټ کړی ځکه چې ما هغه نوم نه غواړم چې بدل یې کړم وی پی این کنیکټ کړئ نو تاسو بیا بدلیږي تاسو ته به پاسورډ ځای راسي پاسورډ به ورکړي نو ستاسو نوم به بدل شي نو بیرته ملګرو تاسو ته راځم بل یو نه هغه نیم درته ښیم دلته زه ملګرو بیا راځم تاسو بل یو نوم ښیم ملګرو تاسو ته دغه دوهم هغه ښکاري سټايلش نوم دغه به تاسو ملګرو لومړی سر کې دغه لیکه را کاپي کړئ دا کوم چې کله را کاپي کړ ملګرو نو بیا به راسئ دا پیسټ به کړئ او هغه کوم نوم چې لیکل شوی دی هغه به بیرته ړنګ کړئ تاسو هغه هم چې ړنګ کړو نو لاندې خانه کې به هم ورته تاسو پیسټ کړئ بیا به راشئ او دغه به هم ورته ړنګ کړئ نو ملګرو پاتې شوه د منځ خانه په دې کې به تاسو ملګرو تاسو ته ښکاري دغه ته به تاسو کاپي کړئ نو ملګرو دې نیم کې تاسو منځ کې ښکاري چې اس ای ام لیکلی که نه سټايلش دی که ملګرو نو تاسو ته ولاندې ښکاري په دغه دوه حرفونو کې هر یو حرف تاسو ته خوند درکوي دلته ورته انتخاب کړئ او بیا یې کاپي کړئ نو بیا راشئ دلته په دې خانه کې ورته پیسټ کړئ کله ملګرو چې پیسټ کړل نو ملګرو نو تاسو ته به ښکاري دلته به لاندې په ریویو چینج باندې به کلیک وکړئ نو ستاسو نوم بدل شي ځکه زه خپل ملګرو ما نوم نه بدلوم نو ستاسو وی پی این چې کله کنیکټ کړئ نو دا نوم به بدل شي ملګرو نو دوستانو تاسو به وایئ چې کله د دې تاسو به وایئ چې د نوم نه بدلیږي نو تاسو به تاسو ثبوت هم در وښیم چې ما خپل ايډي دغه لګولی دی دوستان تاسو ته ښکارېږي چې زما د فیسبوک ايډي دغه دی نوم مې ورته خپله لګولی دی دوستانو تاسو ته ښکاري چې زما دغه ايډي ته دغه نیم لګولی دی تاسو لیدلی شئ تاسو به اوس باور به پوره شي دغه دی ملګرو ما تاسو ته بل اکاونټ زه هم ښیم نو ملګرو دغه زمونږ د نننۍ ویډیو تاسو ته ما وښول سټايلش نومان نو ملګرو دغه شان نومان زما سره نور هم شته ډېر دي نو په هغه کې به تاسو ته راتلونکي کې زه ویډیو جوړه کړم دې څخه ښایسته ښایسته نومان دي ملګرو نومان په ايډي باندې ولګوو ښایسته ښایسته ملګرو نو تاسو ما ته کمنټ وکړئ تاسو ته راتلونکي ویډیو جوړه کړم نو تر بل ویډیو پورې په الله سپارم د خدای په امان